پر غزې د اسراییلو بریدونه لا هم دوام لري او یوازې په ننني بریدونو کې لږ تر لږه 140 فلسطینیان وژل شوي دي. الجزیرې راپور ورکړی چې په وژل شویو فلسطینیانو کې 22 قربانیان هغه کسان ول چې په رفح ښار کې د بشري مرستو د ویش یوازني مرکز ته ورټول شوي وو، خو د اسراییلي ځواکونو لوري په نښه شوي دي. د راپور له مخې په دې پیښه کې 88 تنه نور ټپیان شوي هم دي. بلخوا د غزې روغتونونه د درملو او توکو له جدي کمښت سره مخ دي او د ټپیانو درملنه یې له خنډ سره مخ کړې ده. ورته مهال حماس اعلان کړی چې اسراییل د خپلو ټولو یرغمل شویو وګړو د ازادېدو په سر د اوربند طرحه رد کړې ده. دغې ډلې خبرداری ورکړې که اسراییل په قطر کې له خبرو اترو څخه شاتګ وکړي نو د هر ډول جزئي توافق امکان به هم له منځه لاړ شي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه پرته له دې چې جزئیات ورکړي وویل چې ډېر ژر به 10 تنه اسراییلي یرغمل خوشي شي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د موسمي بارانونو له امله په تېرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. راپورونه ښیي چې د تېرو 2 اونیو سختو بارانونو سیلابونو رامنځته کړي چې له امله یې د مړو شمېر 123 تنو ته رسېدلی دی. د دې هیواد د ایالتي آفتونو د مدیریت اداره وایي تر اوسه له 460 ډېر کسان ټپیان شوي دي، ګڼ کورونه ویجاړ شوي او ځینې سیمې تر اوبو لاندې شوي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ژغورنې ډلې تر اوسه په بېلابېلو سیمو کې د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې له 100 ډېر کسان ژغورلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې او د هغې پر مالک ریپورټ مکډاک په یو فدرالي محکمه کې د $10 میلیارډ دعوه ثبت کړې ده. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې یاد ورځپاڼې یو جنجالي راپور خپور کړ چې په جنسي تیري تورن پانګوال جیفري اپسټن سره د ټرمپ د اړیکو په اړه دی. په راپور کې د یوې داسې لیکنې یادونه شوې چې ګواکې ټرمپ اپسټن ته استولی او پکې د یوې لوسې ښځې انځور او د زوکړې مبارکي لیکل شوې ده. ټرمپ دا لیکنه رد کړې او دا ادعاوې دروغ، تهمت او سیاسي جوړجاړی بللي دي. په ورته وخت کې د امریکا د عدلي وزارت غوښتنه کړې چې د اپسټین د قضیې پټ اسناد دې افشا شي څو د خلکو د مخ پر زیاتېدونکو اندېښنو ځواب ورکړل شي.